په سترګو ړاند سوالګر دوه په سترګو ړانده سوالګر و. دوی چې د هارون رشید د ښځې ملکې د سخاوت کیسې اورېدلې وې، نو ځکه به یې هر سهار د پاچا د ښځې د قصر په دروازه کې کچکولونه نیولي وو. یو ړانده به چې خیرات غوښتو نو ویل به یې یا الله ستا مهرباني ته ناست یم او ستا څخه روزي غواړم. دوهم ړانده به ویل یا الله د پاچا میرمن راباندې مهربانه کړې. کله به چې ملکه تېرېده او د دواړو خبرې به یې اورېدلې، نو هغه سوالګر چې د الله تعالی مهرباني یې غوښته 2 دیناره ورکول، او هغه دوهم سوالګر چې د پاچا د میرمنې یعنې د ملکې مهرباني یې غوښته 1 سورکړی چرګ او د چرګ په نس کې به یې 10 دیناره ورکول. 9 ورځې همدا راز تېرې شوې. 10مه ورځ د عادت خلاف یو سوالګر ناست و او بل ملګری یې نه و. ملکې هغه کس ته وویل آیا نور بس نه دی؟ دا د 10مه ورځ ده چې له تا سره ښه ډېره مرسته کوم. او هغه بل ملګری چې د الله تعالی هیلې ته به ناست و، پر لږه مرسته یې هم قناعت وکړ او په خپله مخه لاړ. سوالګر رابرک شو او ویې ویل کومه ده چې ډېره مرسته دې راسره کړې ده؟ هره ورځ دې راته 1 سورکړی چرګ رالیږه او ما هم په خپل ملګري په 2 دیناره خرڅوو، ځکه ما د چرګ پر ځای پیسو ته اړتیا لرله. ملکې په خندا وویل ای ساده انسانه، ما د هغه سورکړي چرګ په منځ کې 10 دیناره هم درته رالیږل او تا ساده به هغه په 2 دیناره خرڅوو. هغه کس چې د الله تعالی مهرباني یې غوښتې وه، دا دی نن یې ښې ډېرې پیسې پیدا کړې، او تا چې د بنده مهرباني غوښتې وه نو په همغه حال پاتې شوې. همدا راز په مسجد کې اعلان وشو درنو او قدرمنو هیوادوالو، دا چې د پاکستان څخه زموږ مهاجر وروڼه په ظلم او جبر څخه راایستل شوي او اوس د ننګرهار په تورخم او سپین بولدک کې پراته دي. درنو هیوادوالو، د افغان شهامت او سخاوت په تړاو موږ غواړو چې دغه مهاجرو وروڼو او خویندو ته وچه ډوډۍ راټوله کړو. نو تاسو څخه هیله کوو چې مسجد ته یوه ډوډۍ د کور په سر راوړئ. د اعلان د اوریدو سره یوې غریبې او بېکسې کورنۍ یوې خور د اوف غږ وکړ او زوی ته یې وویل راشه موږ خو نن یو جواری پوخ کړی، دا نیم مهاجرو ته وروړه او په دا نیم به موږ ګزاره وکړو. زوی یې وویل شرم دی، ټولو خلکو به ډوډۍ راوړې وي او زه به جواری وروړم. مور یې ورته په ځواب کې داسې وویل شرم دا دی چې هیڅ هم ورنه وړو، راشه انسان په خپله وسه ملامت. جګې سترګې یې وروړه. هلک همدا شان وکړل او په ډېرې عاجزۍ یې ډوډۍ ټولونکي ته جوار وروړل او ورته ویې ویل موږ کره ډوډۍ نه وه، دا نیم جواری مهاجرو ته ورکړه. د دې خبرې له اورېدو سره د ډوډۍ ټولونکو په سترګو کې اوښکې راغلې. له انسان څخه د هیڅ شي تمه مه کوه، د هر شي غوښتنه او تمه له الله تعالی څخه وکړه، ځکه الله تعالی ډېر مهربانه دی، د بنده غوښتنه پوره کوي او انسان هیڅ شی نشي کولی.